السلام علیکم ملګرو. په ورلد کپ کې د افغانستان د کرکټ مینوالو چې کومې هیلې وي او کوم ارمانونه وو هغه پوره شو. افغانستان ټیم سیمې فاینل ته کوالیفای شو. سبا سهار 5 بجې د افغانستان وخت مطابق 5:30 بجې د پاکستان وخت مطابق دغه میچ شروع کیږي. دغه میچ په کوم ګراوند باندې دی او په دغه ګراوند کې په دغه وکټ باندې اولنی بیټینګ کامیاب دی، دویم بیټینګ په کامیاب دی. افغانستان څنګه کولی شي چې ساوث افریقا ته ماتې ورکړي؟ مکمل معلومات سره شریکوم. ویډیو خپل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ملګرو راځو دغه ګراوند طرف ته چې په کوم ګراوند باندې دغه میچ د براین لارا کرکټ سټیډیم باندې دغه میچ دی. په دغه وکټ باندې چې کم دی په دغه باندې کاونلی بیټینګ څوک کوي او که دویم بیټینګ څوک کوي، کاونلی بالینګ راشي که دویم بالینګ راشي هیڅ مشکل پې نشته. مطلب دغه پیچ باندې بیټینګ هم کیږي، بیټسمین سره هم کومک کوي، بالر سره هم کومک کوي، خو خپله خواري بالر هم کوي او بیټسمین هم کوي. په دغه باندې هاي سکور چې کم دی هغه په انګلینډ ټیم کړی 280 او ایوریج سکور چې کم دی هغه په 109 سکور دی. نو په دغه وکټ کې کوم مشکل نشته. مطلب کاونلی بیټینګ کوي که دویم بیټینګ کوي، خو افغانستان چیرې اولنی بیټینګ شي نو کم از کم افغانستان له په دغه وکټ باندې ودرېده پکار دی او بیټینګ پې کېږي. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران چې تېرو میچونو په شان انشاءالله ښه سټارټ واخلي، نور هلکانو له یو ښه سټارټ ورکړي نو کېدای شي چې افغانستان ټیم په اولنی بیټینګ وکړي. که چېرته اولنی بیټینګ وکړي نو کم از کم چې 180 دې پورې یادینه برابره سکور پکار دی، ځکه چې د سیمی فاینل میچ دی که ساوث افریقا ته دغونه سکور وشي نو هغوی به هم خواري کوي. هغوی هم یو ښه ټیم دی، یو ښه مضبوط سایډ دی، د هغوی هم بالینګ هم مضبوط دی، هم بیټینګ هم مضبوط دی، هغوی هم خواري کوي چې دغه سکور راوړي. خو مطلب مې دا چې د یو نیم سل نه برابره سکور وشي نو افغانستان بالینګ مضبوط دی. انشاءالله بیا کولی شي افغانستان ټیم چېرې ساوث افریقا ټیم په دغه هدف کې راګیر کړي. که چېرته ساوث افریقا ټیم مطلب اولنی بیټینګ وکړي نو افغانستان دغه بالینګ چې کم دی همدغه شانه پکار دی لکه څنګه چې په تېرو میچونو کې وشو د استرالیا خلاف، د نیوزیلینډ خلاف، د بنګلادیش خلاف. د ساوث افریقا ټیم کم از کم د یو نیم سل نه برابر راغونډول پکار دی چېرې دغه د پریشر والا میچ دی، په دغه کې ډېر زیات پریشر وي او د سیمی فاینل میچ دی او افغانستان ټیم به خواري کوي چېرې ګربز او ابراهیم زدران په دویم بیټینګ کې چې کله راشي نو هم باید ښه سټارټ واخلي، ښه ریلیکس ودرېږي، مطلب بالونه ووایي. تېرو میچ کې خیر بالونه زیاتوالی سکور یې کم کړي وو، خو هغه که موږ تاسو وګورو وکټ سخته وه. د بنګلادیش بیټسمینانو هم پرې ونه کړل، افغانستان بیټسمینانو هم پرې سکور کم کړي وو، بنګلادیش په مکمل میچ وبیلو. نو دغه سټیډیم کې انشاءالله په دغه ګراوند کې دغه پیچ دغه وکټ باندې کوم مشکل نشته دی. کاونلی بیټینګ وکړي که دویم بیټینګ پې وکړي، خو افغانستان چې کوم بالینګ دی هغه بالکل مضبوط دی. د افغانستان په ټیم کې کوم چینجز پکار نه دي یا چې کوم چینجز پکې وشي هماغه سیم ټو سیم ټیم پکار دی، ځکه چې په دغه ټیم باندې افغانستان ټیم ډېر میچونه وګټل. د استرالیا ته ماتې ورکړه، بنګلادیش ته ماتې ورکړه. دې نه مخکې که موږ تاسو وګورو حضرت الله زاده یې اخیستی و، هغې کې نیولی دی، ډېر ښه کار کړی دی. که موږ تاسو وګورو نجیب الله زدران یې اخیستی و، هغې کې نیولی ډېر ښه کار یې کړی دی. اسحاق رحیمي یې اخیستی دی، ننګیال خروټی یې اخیستی دی. نو دغه هلکان بالکل ښه ثابت شي، ښه ثابتېږي د افریقې خلاف. د بریا په هیله باندې او که ساوث افریقا ټیم ته موږ وګورو نو هغه هم کمزوری ټیم نه دی، خو دعاګانې به انشاءالله کار کوي او دعاګانې به رنګ راوړي د خیره سره او افغانستان به انشاءالله سیم فاینل کې ساوث افریقا ته شکست او ماتې ورکوي لکه څنګه چې د نورو ټیمونو ته ورکړلي. نو دعاګانې وکړئ ملګرو، دغه ویډیو سره زیات نه زیات شریک کړئ چې ټول ملګري خبر شي چې افغانستان سبا سیمی فاینل میچ دی په ورلد کپ کې او د افریقې سره دی. انشاءالله چې دغه یو میچ وګټي فاینل ته به لاړ شي سره راځي، خو دعاګانې به کوو چې افغانستان میچ وګټي او افغانستان بریا په هیله باندې ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ، د الله په امان.